بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه لیکوالان شو، د لیکوالۍ اصول څه دي؟ دوستانو سلامونه، نیکي، هیلې، امید چې ټول جوړ او روغتیا مو په برخه وي. دې ویډیو کې تاسو ته د لیکوال کیدلو لارې، چارې او وړتیاوې درښیو چې موږ څنګه یو ښه او بریالی لیکوال کیدلی شو. د لیکلو وړتیا یو د الله جل جلاله له لوري پیرزو شوی نعمت دی چې خپلو بندګانو ته یې ډالۍ کړی دی. قلم او لیکل د الله جل جلاله په نیز د مهمو امورو څخه دي چې څښتن تعالی پرې سوګند خوري. د اسلام د علماو په نیز د لیکل د علم نیمه برخه ګڼل شوې ده چې د ژوند په ټولو چارو کې ورته خورا اړتیا شته. په اوسني وخت کې به لیکل د هر چا زده وي، خو دا چې موږ څنګه د لیکلو وړتیا لوړه کړو او ځان لیکوالۍ ته ورسوو، نو په دې اړه ستاسو سره ځینې مشورې او لارښوونې شریکوو. لیکل او لیکوالي دا دوه جلا بحثونه دي. لیکل د خط وړتیا ته وایي، خو لیکوالي د همدې خط د وړتیا پرمختللې برخې ته وایي. کله چې زموږ معلومات او مطالعه خورا زیاته او ډیره شي، نو زموږ سره به داسې وړتیا پیدا شي چې پر یو موضوع بحث، تحلیل او سپړنه وکړو. خو که مو معلومات لا زیات شي، نو همدا بحثونه به د قلم په ژبه ولیکلی شو چې دې مهارت ته د لیکلو وړتیا وایي. دلته به تاسو ته ځینې اړین موارد وښایو چې څنګه لیکوالان شو. لیکوال څوک دی؟ هغه څوک چې یو موضوع یا بحث په نوي نظر وړاندې کوي، هغه ته لیکوال وایي. لیکوالي څه ده؟ یعنی که یو لیکوال نوي مطلبونه خپله رامنځته کړي او یا هم د یوې موضوع په اړه د بیلابیلو لیکوالانو نظرونه او لیکنې یو ځای کړي، تر څو لوستونکی پوه شي چې وخت یې همداسې نه ضایع کیږي. لاندې موارد تاسو ته موږ د لیکوالۍ د پرمختللو لپاره پیشبیني کوو. لومړی، شوق او علاقه. شوق او علاقه د لیکوالۍ لپاره اساسي شرط دی. که چیرې علاقه ونه لرو، نو هڅې به مو بې پایلې وي او له څه مودې وروسته به مو له دې کار څخه زړه تور وي. که مو علاقه له لیکوالۍ سره فطري وي، نو هر څه به درته اسانه وي. خو که علاقه ورسره نه لرئ، نو لومړی د لیکوالۍ انګیزه او وړتیا پیدا کړئ، بیا په لیکوالۍ پیل وکړئ. انګیزه څنګه پیدا کړو؟ یو لوی هدف په نظر کې نیول، د ژبې ژوندي ساتل، د خپلو نظریاتو خپرول او تل جاري ساتل، د لیکوالانو سره ناسته ولاړه، په انټرنیټ کې لیکونو پسې کتل، مطالعه کول او نور داسې خوځښتیز پلانونه مو د لیکوالۍ شوق راژوندی کوي. کله چې مو علاقه لاسته راوړل، نو نور مسایل او شرطونه یې تاسو ته بیا اسانه دي. دوهم، موخه وټاکئ. ځان ته داسې هدف وټاکئ چې تاسو څه ډول کتاب لیکئ، په کومه برخه کې کار کوئ، آیا ساتیري کتابونه لیکئ، ناول لیکئ او یا په نورو برخو کې کار کوئ. د هدف ټاکلو مو کار خورا اسانه او وړتیا مو زیاتوي. په لومړیو کې کوشش وکړئ چې خپلې لیکنې ته د یو ازمایښتي لیکنې سوچ وکړئ، خو راتلونکي ته داسې پلان ولرئ چې موږ یو ښه لیکوال جوړېدل غواړو. دریم، د لیکوالي لارې وټاکئ. په اوسنۍ زمانه کې لیکل خورا اسانه او ارزانه دي. د دې لپاره چې ښه پرمختګ مو کړی وي، نو د لیکلو لپاره مخکې له مخکې یو شکل او فرمټ جوړ کړئ. مثلا په کوم کاریال کې کار غواړئ. په اوسني وخت کې زیاتره کسان په ورډ کې کتابونه لیکي، نو تاسو هم داسې یو سافټویر ځان ته وټاکئ. څلورم، د لیکوالۍ پیل. کله چې د خپل شوق او علاقې څخه ډاډه شوئ، نو سمدستي قلم راواخلئ او په لیکلو پیل وکړئ. که مو ذهن ته څه نه راتلل چې څه ولیکم، نو پر ساده موضوعاتو باندې لیکنه وکړئ، لکه د ځان پیژندګلوي، خپل لنډ ژوندلیک، لنډه کیسه او داسې نور. په لومړیو کې سخت موضوعات مه څیړئ، ساده لیکنه وکړئ. د شرم او کمترۍ احساس مه کوئ. دا لیکنه یوازې ستاسو لپاره ده. تاسو له عامه قضاوت سره نه مخ کیږئ. دا یوازې ستاسو لیکنه ده او تاسو پرې قضاوت کوئ. خپل د محیط ځینې شیان او پدیدې د خو، شاید او فرض کړئ په کلمو وسپړئ او قرار یې له ظاهري اړخ سربیره د نننۍ اړخ هم وسپړئ. د وخت په تیریدو چې کله قلم وچلیدی، نو لیکنې مو ملګرو ته ولیږئ. کوشش وکړئ خپلو ملګرو کې څو تنه لیکوالان هم ولرئ، تر څو هغوی درته ځینې مشورې او لارښوونې وکړي. پنځم، هره ورځ لیکنه وکړئ. که مو هره ورځ لیکنه کول، نو تاسو ځان ته خورا ښه سرمایه جمع کړې ده.
ګوتې او قلم مو جاري ساتلی دی. هر څنګه حالات چې هم وي بیا هم لیکنه مه پرېږدئ. که مو غلطه لیکنه وکړل تاسو یې بیرته اصلاح کولی شئ، خو که بیخي لیکنه ونه کړئ پر سپین کاغذ به څه اصلاحات راولئ. 6 څه وخت لیکنه وکړو. کوشش وکړئ چې سهار وختي له خوبه پاڅئ او په لیکلو پیل وکړئ، ځکه دې وخت کې ستاسو ذهن ښه نورمال وي، کولی شئ ښه تحلیل او سپړنه وکړئ. په موضوعاتو کې ګډون وکړئ. په هر څه کې ګډون وکړئ. پر هر څه نظر واچوئ تر څو قلم مو روان او نثر مو پوخ شي. که مو ځان په دې ځوریدئ چې په بې ګټو څیزونو بوخت یو، ولې کومه ګټه نه راته رسیږي، څو وخت همداسې روان واوسئ او دا کارونه او نظریې مو باید هوډ کمزوری نه کړي. کوشش وکړئ چې کم تر کمه هره ورځ 1 ساعت د لیکلو لپاره ځانګړی کړئ. 8 ستړیا. هیڅکله ځان ستړی مه احساسوه. لیکوالی د څو ورځو کار نه دی، بلکې حوصله او کلک هوډ غواړي. 9 تقلید وکړئ خو کافي نه. په لیکوالۍ کې د چا تقلید کوئ، له هغه څخه ځینې اخیستنې کوئ، خو هیڅکله کټ مټ د هغه لیکوال لیکنه مه کافي کوئ، ځکه کافي کول زموږ د لیکنو یو ډیر ضعیف او کمزوری اړخ بیانولی شي. بریالی لیکوال هغه دی چې خپله تګلاره وکاروي، نه د بل چا. 10 مطالعه مو هرومرو ډیره کړئ. مطالعه کول مو ذهن پراخه کولی شي چې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړئ، نظر ورکړئ او لیکنه جاري وساتئ. که مو ځینې بحثونه په زړه نه وي چې مطالعه کړئ، نو خپل د ذوق او شوق موضوعګانې مطالعه کړئ. کیسه ییز کتابونه او مقالې مو ښه مطالعې ته هڅولی شي. مغروري ته ځان مه ورکوئ او تل د مطالعې کولو په سوچ کې اوسئ. هر اړخیزه مطالعه مو لیکوالي ښه قوي کوي. کوشش وکړئ چې په ټولو برخو کې لکه اسلامي، دینی، سیاسي، جغرافیایي، ادبي، ارواپوهنیز او نورو برخو کې ښه قوي مطالعه ولرئ. که په یوه موضوع کې ډیره مطالعه وکړئ، بیا هم ستاسو څخه د یو ښه لیکوال تمه نشي کیدلی، ځکه علوم په خپلو کې یو له بل سره اړیکې لري. 11 د لیکوالۍ بحث مو روښانه کړئ. دا توپیر کړئ چې په کومه برخه کې لیکوال شئ. هو تاسو باید په ټولو برخو کې لیکوال شئ، خو دا چې لیکنه وکړئ نو د لیکوالۍ بحث مو اړین وټاکئ. 12 نیت مو پاک او هدف مو لوړ ساتئ. لیکوالی یو الهي نعمت دی، نو کوشش په مودا وي چې یوازې مو لیکوالی پر دنیوي امورو راونه څرخي، بلکې الهي امورو او انساني شرافاتو ته په کتو لیکل پیل کړئ. 14 ژور سوچ ولرئ. عمیق سوچ مو لیکنه ښه پخه او فصیحه کوي. ژورتوب او اخیستنه په لیکوالۍ کې اړین شرط دی. هر څومره چې ژور فکر وکړئ هغومره مو لیکنه پخه کیږي. 14 تل رښتینی اوسئ. هرې موضوع ته رښتینې بڼه ورکړئ. هیڅکله په لیکنه کې درواغ او مبالغه مه کوئ. بې له افسانو او کیسو څخه په نورو لیکنو کې تل رښتینی اوسئ. 15 یو ښه اوډون یا ډیزاینر پیدا کړئ. کله چې مو لیکنه یا کتاب پوره شو نو کوشش وکړئ چې یو داسې ماهر کس پیدا کړئ چې د کلمو، تورو او نورو معلوماتو او لیکنو ترتیب په نظر کې ونیسي او ټول سره اوډون کړي. که چیرې یو بهترین اوډون په پیسو ځان ته ونیسئ، دا به تاسو ته تاوان نه بلکې ګټه کړې وي او یو ښه حرفه‌یي کار به مو سرته رسولی وي. که چیرې مو کتاب اوډون نه کړئ نو له غلطیو او نیمګړتیاو څخه به خالي نه وي او اعتبار به مو لوستونکو ته له لاسه ورکړئ. 14 بشپړتیا. کله چې مو کتاب بشپړ شو نو یوازې کمپیوټر کې ذخیره مه ساتئ، بلکې چاپ او خپور یې کړئ. که مو کتاب د کال بهترین کتاب نشو، خو تاسو همدا تمه ولرئ هرومرو همدا ویاړ هم ترلاسه کولی شئ.